په دغه صحیح حدیث شریف کې د نارینهو لپاره د سړیو لپاره یو سختترین ازمیښت دی او ډیر لوی امتحان دی، ډیره لویه فتنه ده. اسامه ابن زید رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ما ترک بعدی فتنه هي اغضر علی الرجال من النساء. ما د خپل ځان نه پس داسې یوه فتنه هم نه ده پرېښې چې هغه سړو ته ډېره نقصان ورکوونکې وي په نسبت د ښځو د فتنې. د ښځو فتنه په دې دنیا کې د نارینهو دپاره د ټولو څخه سختترینه فتنه ده. اوس د نبي صلی الله علیه وسلم کلمات خو ډېر جامع وه، نو که صرف د دې حدیث شریف شرح بیانوو نو د دې څخه به یو طولاني موضوع جوړه شي چې دا ښځې د نارینهو لپاره په کومو طریقو باندې فتنې دي. د فتنې دا معنا ده ازمیښت، امتحان. الله ربي لا یزال ښځې په دې دنیا کې د نارینهو دپاره ازمیښت مقرر کړي دي. اوس دغه ښځې په کومه طریقه د انسان دپاره د نارینه دپاره ازمیښت دي، نو هغه په دغه طریقه باندې ازمیښت دي، امتحان دي. یو خو په هغه طریقه باندې دا ښځې د نارینهو لپاره امتحان دي، ازمیښت دي. په کومه طریقه چې د حضرت یوسف علیه السلام سره د ازمیښت سوی و، دا امتحان سوی و. هغه واقعه ډیره مشهوره ده. یعنی د سړیو په طبیعت کې د ښځې طرف ته میلان وي، شوق وي. اوس اسلام بیا د هغې حلاله لار هم بیان کړې ده او حرامه لار هم بیان کړې ده. نو په تا باندې دا امتحان دی چې ته یعنی نارینه حلاله لار اختیاروې او که حرامه. دا د سړي دپاره د ټولو نه لوی ازمیښت دی، لوی امتحان دی چې اوس دی په حلاله لار باندې ځي او که په حرامه باندې ځي. خپل خواهشات په حرامو پوره کوي او که په حلاله نکاح باندې پوره کوي. بیا د دې وروسته دویم عظیم ازمیښت دا دی چې تا خو یوه ښځه په نکاح کړل و یو ښځې ته ورلې پر حلاله لاره باندې. اوس بیا ته د هغې سره څه معامله کوې، د هغې سره ته څنګه ژوند کوې. د الله رب العزال او د نبي صلی الله علیه وسلم په حکمونو باندې برابر ژوند ورسره کوې او که د هغې حق تلفي کوې، د هغې حق تر پښو لاندې کوې، دا هم غټ ازمیښت دی، غټ امتحان دی. دریم لوی امتحان بیا دا دی چې ښه ته خو ښځې ته په حلاله لار راغلې، اوس خو به د دې په محبت کې دومره مشغول کېږې نه چې د دې په مقابله کې د دین حکمونه شاته وغورځوې. د ښځې د محبت په وجه د دین احکام شاته وغورځوې. د ښځې سره بعضې داسې اعمال وکړې چې هغه په شریعت کې ناروا دي، یا داسې نور اعمال چې هغه د دین مخالفت دی خو لیکن ته د ښځې لپاره کوې. دا بیا دریم لوی امتحان دی په نارینهو باندې. دا خو نارینهو واورېدله چې ښځې خوشحالول پکار دي، د هغو سره ښه سلوک کول پکار دي، خو اوس بیا نارینه داسې ونه کړي چې هغه په حرامو او ناجایزه کارونو باندې د ښځې زړه خوشحاله کوي. ځکه چې نارینه باید و دواړو طرفونو ته خیال وکړي، سوچ وکړي. یو طرف ته خو د محبت دا تقاضا ده چې پر ښځې باندې ظلم مه کوه، سختي مه ورباندې کوه، دا خو صحیح ده. بل طرف ته بیا د دین دا تقاضا ده چې که دا ستا ښځه د شریعت خلاف کارونه کوي، بیا ته په نرمي باندې اصلاح که. که چیرې په نرمي باندې دا ښځه اصلاح نه سي، بیا سختي ورباندې وکړه. بیا په دا صورت کې زړه خوشحاله کول نه دي پکار. نو دې ټولو طرفونو ته سوچ کول پکار دی. او دارنګه یوې ښځې ته په حلاله لار راغلې، د دې څخه وروسته د بلې ښځې سره خو به ستا تعلق نه وي و بلې ښځې ته خو به ته په حرامه لار نه یې ورغلی، دا بیا بل ازمیښت دی. نو دا د ښځو فتنه و نارینهو ته متوجه ده. د نارینهو دپاره دا سختترین ازمیښت دی، هغه باید په دې کې لږ سوچ وکړي. او ګوري دا وخت ډېر زیات ځوانان او ډېر خلک او خاص کر هغه ورونه چې هغه د ډاکټرۍ سره تعلق لري، د ماسټرۍ سره تعلق لري، هغه په دې امتحان کې ډېر زیات مبتلا دي.
دوی دې و خپلو ځانونو ته لږ سوچ وکړي. دا غټه فتنه، دا غټ ازمیښت، دا غټ امتحان پر دغه خلکو باندې واقع دی. اوس به ګورو چې دا په دې امتحان کې کامیابه کیږي او که ناکامه کیږي. نو په دې ټولو امتحانونو کې چې انسان کامیابه کیږي دا د الله رب العزت په توفیق او په انساني همت باندې، چې هغه دا همت وکړي چې زه به یو حرام کار نه کوم، زه به د ښځې ټول شرعي حقوق ادا کوم، زه به د شریعت مخالفت نه کوم. نو په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د یو خاص دعا تلقین فرمایي. خپل امت ته وایي چې دا دعا به کوئ: اللهم انی اعوذ بک من فتنة النساء. ای الله، زه د ښځو د فتنې څخه ستا پناه غواړم چې ما د ښځو په فتنه کې مه راوله، ما د ښځو په دې فتنه کې مه واقع کوه. نو دغه دعا په خپلو دعاو کې شامله کړئ. دا دعا هم در سره کوئ او د هر قسمه داسې کار څخه ځان وساتئ چې هغه انسان رسوي زنا ته. نن سبا زنانه ورسره پر موبایلونو باندې، پر بعضې نورو لارو شبکو باندې خبرې کیږي، لیدل کتل کیږي، لاس میلاوول راځي، بعضې نور داسې کارونه. دا هغه کارونه ده چې انسان رسوي و زنا ته، انسان واقع کوي په حرامو کې. دا کارونه خپل هم حرام دي او په نورو حرام کې دې هم واقع کوي. نو دې څخه باید هر مسلمان په کلکه باندې ځان وساتي، کنې په دې امتحان کې به نارینه ناکامه سي، او چې کله ناکامه سي الله به هم ورنه ناراضه شي او د هغه نبي صلی الله علیه وسلم به هم ورنه خفه شي.